مخکنو امتونو کې یو سړی بل سړی نه قرض غوښتو، مال 1000 دینار قرض راکا، هغه ول 1000 دینار قرض ورکلو. د کوم سړی چې قرض غوښتلې دا وته بیرته وایي څه غوا درکم چې زما استاد معاملې وشو پلاني تاریخ باندې او زه تعالی بیرته قرض درکوم، څه غوا درکم. او تسوي کفا بالله شهیدا، الله گواه پورا دی، بس گواهان موهان نه غواړم. بیا ته څه سیموار درکم او ته کفا بالله وکیلا، الله سیموار پورا دی. تاریخ متعین شپلانی تاریخ باندې بمانه دوباره پیسې راوړي. دا سړی د دریاب نه پورې غاړه دی. عام قصه نه درونو، د صحیح البخاری صحیح الاسناد روایت ته دا سړی د دریاب نه پورې غاړه دی. ټیم هغه پورش سړی 1000 دینار راواغستو، دریاب غاړه باندې ولاړ د کشته انتظار کوي چې اوس په کشته راشي او هغه سړی د خپل امانت ورسوم. کشته رانله چې کشته رانله الته تاریخ متعین کړي، وعده وسره کړي، نیټه وسې خودلې دا بل سړی دې طرف ته دریاب غاړه ته راغله چې زماغه قرضدار براشي مال به قرض راکي. 1000 دینار ډېر غټ شعر معمولی پیسې نه دي. 1000 دینار دا کروڑونو روپۍ اوس جوړیږي، دا غینه کروڑونو روپۍ دی جوړیږي. د 20 دینار نه ونی می تولې سونه جوړیږي. سړی راغی دریاب په غاړه باندې کشته نشته دی، وعده کړی دا وعده خپل پوره کوي. دې ته تقوا ویل کېږي زمارونو، دې ته پرهیزګاري ویل کېږي. کشته نه ملاویږي، یو لرګی را کټ کیا او لرګی تراشی منس کې ډړی او پای کې 1000 دینار دی او بیا دا وی ختم پکې وسره دی پټ او دا وی یا الله دا پیسې هغه چاته لېږم چې ته درا کول په وخت کې ماته ذمہوار کړې وي او تیرا ته درا کول په وخت کې گواه کړې وي، الله قته لېږم. او لرګي په دریاب کې خوشي کو، لرګي روان نه د خبره تسلی ګوردارا تقوا پرهیزګاری به دومره غالب ده. د کم سینه یقین حاصل او چې دا دریاب په سما پیسې نه ضایع کوي. خدا غ پیسې په دریاب کې پرې خودلې په دا لرګي کې او لرګي خوشي کو، لرګي روان دي او دی بل سیټتا یو سړی هغه راوتلې دی، اق کسره وتلې دی، اڅ ګوري ولرګي را روان دي. خیال یو کو چې دا لرګي به کوړته وېسم قرضدار خاصم رانغه او دا لرګي به ځان له استعمال کما وربتی بلکو فایده بوشي. لرګي راواغست کوړته لاړ چې لرګي کله وچاو تخز مخز باندې گزارو کو هغه لاندې پیسې ورزيدلې ختم پکې دی. بل ورځ سړی بیا راغی، آته خدای یقین نو چې ګری زما پیسې ورسېدلې. بل ورځ سړی راغی 1000 دینار نور راغستري دي. راغی کسته وی تاسو خپنه شي، خو بل ورځ راتلم خو کشته راته ملاو نشو، لہذا زه واپس تلوم. دا وته نو چې ما پیسې دې سره غلېږي، نه وای تاسو خپنه شي، وای اوس مې پیسې راوړي او ته وای ستا پیسې ما ته را رسیدلې دي، وای ستا پیسې ما ته را رسیدلې دي. زمارونو چې کلم تقوا کوي سړی پرهیزګاری کوي، دریاب هم الله تابع کوي د انسان لپاره. اسمان وریځ بیا تابع دي، حیوانات بیا تابع دي، هر شی بیا تابع دی. ان الله مع الذين اتقوا، الله دا خلق ملګری چې کم خلق تقوا کوي پرهیزګاری کوي، در تقوا هم فایده ده. بل فایده د الله دوستانه مخکې محبت د بل د الله دوستانه خصوصي ولایت چې وته لیکل شي. والله ولي المتقين، الله د متقیانو دوست دی او د متقیانو چې الله دوست شو د چا چې الله دوست شي نو الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبردار دا الله اولیاء د الله دوستان پای به يرم نه ای به غم جنم نه. بل فائدہ د مشکلاتو نه خلاصې، د تکالیفو نه، د مصیبتونو د خلاصې د پاره سبب هغه تقوا ده، پرهیزګاری. رزق دام یو غټ سبب دی د پاره تقوا نه چې رزق د دې د حاصلولو د پاره، رزق کې د ګټلو د پاره چې کوم مشکلات انسان ته ملاويږي دام په تقوا سره د مشکلات ختميږي.
الله فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. چا چې د الله نه یره کوله یجعل له مخرجا اعلی پار بسید خلاصی پیدا کی مصائب مشکلات دین به الله خلاص کی ويرزق من حيث لا يحتسب اغه زین برزق ورکی چې د ګمان هم نه چې دا کم زین ماته ملاو شوی دی. زموږ مشکلات زموږ د ټولو ډیر دي د رزق مثلا د ټولي دنیا دا داغینه د خلاصي لپاره بل طریقه نشته. ومن يتق الله سوچ د الله نه یره کوي مشکلات تمام کی تمام ختم رزق بلا زین ملاویږي کم زین بچستا ګمان هم نه الله به رزق تعالی درکې خو ته د الله نه یره کوه رزق تعالی الله درکې. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها یو زند سرم نشته په دنیا کې مگر رزق په الله باندې دی. وفي السماء رزقكم اسمان کې مستاسو رزق دی. نبیم دا ویلو ان روح القدس قد نفس في روعي ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. یو نفس هغه پوری نمرې څو پوری چې خپل رزق مکمل کړي دی. رزق زیواری الله غستلی دا غټ سبب ول تقوا او پرهیزګاری دا د زینب رزق رئیس تا بخیال او ګمان هم نه ډیر شی د سلف او واقعیات پدې کې موجود دي مخکې منګه اکثر بیان کړی دي. مشکلاتوں نے بخلاشی مشکل نہ تکلیف نہ بخلاص کی تقوا اختیار کا بل فائدہ وما معاملات په آسان شي دتا کارونه ورته آسانیږي چې تقوا د پکې وا نن زمون کارونه خلاصيږي نو زمون کارونه حل کیږي نو وخت پوخ باندې نوې مشکل وخت پوخ باندې نوې تکلیف هر کار لاس وروړي کار سختيږي. اصل کې تقوا کمیره الله فرمایي ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. چاچ الله نه ير کولا کار بو تعالی آسان کی کم کار چې لاس وروړي الله به آسان یې دتا د الله مدد به خصوصي ملاوي کنه. نن ارسړې په دې غم کې اختر چې زما مشکل بسنګ آسانيږي خلکو ته بدعات می اختیاري پوسټونه خلک په فیسبوک باندې شیر کوي اخبارات کې مرাজি فلانی وظیفه د مشکلات حل فلانی وظیفه د مشکلات حل بل وظیفه ته ضرورت نشته. وما يتق الله يجعل له من امره يسرا. الله وظیفه موږ ته خود تقوا اختیار کا مشکلات آسان دي کارونه آسان دي ارکار کې به برکت پیدا کیږي تقوا اختیار کا. اتم فائدہ اخرت کی بشارت په دنیا کې بشارت په تقوا ملاوي زیری ملاوي غیر تقوا په وجبانه. الله فرمای الذين امنوا وكانوا يتقون کم خلق ایمان وروړي تقوا کوي د قول اولاد کنا لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. دیر پار په دنیا کې مزيري په اخرت کې دایره پار زیری ملائک پای ته بشارت ور کوي. دنیا کې بشارتونه سری حدیث کې راغلي رؤيا الصالحه نیک نیک خوبونه خسته خسته خوبونه بېری زن کدن پټیم کې بشارت او قبر کې بشارت ورځ د قیامت باندې بشارت. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره. ملائک په اعلان کوي موږ تاسو دوستان په دنیا کې موږ تاسو دوستان په آخرت کې مو کله تقوا په انسان کې موجود دی. بل فائدہ تقوا هغه النجات من العذاب د عذابنا خلاصې چې کیږي در تقوا په وجبانه کې دنیا کې الله چې عذابونه کله راولي تقوا سبب دی. واجین الذین آمنوا وكانوا يتقون مخکنی امتون مبارک الله ذکر کوي باغی چې کله الله عذاب راوستو الله یې من خلاص کلا خلک چې تقوا کولا کم خلک چې تقوا کوي په دنیا کې عذابونه راځي الله به اخلاصي. یو خو هغه باطل پرست خلک مغرب نه متاثر خلک هغه وای من بل عذابونو ډټ کر مقابله کریں گے وای من بل عذابونو مقابله کو عذاب مقابله څوک نشي کولای دا عذاب نه اخلاصي یو سبب دی. الذين آمنوا وكانوا يتقون وانجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون من مؤمنان خلاص سوي التقوى ولا خلاص سوي. نبل فائدہ اغد استحقاق رحمت الله الخاصه در رب العالمین خصوصی رحمت دا په تقوا باندې ملاويږي.
ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. زما رحمت عرش ته پراخره فسأكتبها للذين يتقون، زبې خاص کم هغه خلکو د پاره چې کم تقوا کوي، ويؤتون الزکات او زکات ورکوي، د الله په آیتونو ایمان لري. خصوصي رحمت د تقوا په وجه باندې ملوي. په ورځ د قیامت باندې چې د عذاب نه خلاصې دي نو هم د تقوا په وجه دی. تقوا چا سنیل ته نشي خلاصېدلی. الله فرمایي وإن منکم إلا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. یو تنم پتاس کې نشته دی مگر دا به جهنم باندې ورزي، جهنم ته به ور داخليږي. بنا په یو تفسیر، دیم تفسیر به بنا باندې په جهنم به ور تیریږي. وإن منکم إلا واردها، تاسو کې یو تنم نشته دی مگر جهنم ته ور داخليږي یا په جهنم ور تیریږي. کان علی ربک حتما مقضیا، ستا رب باندې لازمی فیصله ده. الله لازمی فیصله په ځان مقرر کړی د چاري یو تن جهنم ته داخليږي یا په جهنم ور تیریږي. بیا الله فرمایي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بیا موږ متقیان تر اخلاص کو، ظالمان به کې الټا پراته وي. جهنم نه کڅو کرا وزیر تقوا پوج باندې براوزی. بل فائدہ استحقاق الجنه، جنت مستحق سوق دی غم ګوره متقیان دي. تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دق جنت ته چې منګي په میراث کې ورکو په خپل بندگانو کې هغه چاته چې هغه تقوا کوي متقیان نو هغه ته منګ ورکو ارچاته ملاويږي نه. لہذا کم سړی کر دنیا او د آخرت فلاح کامیابی غواړي تقوا دی اختیار کی. مکه فائدې می بیان کړی ورته زمنګ زمانونو مشکلات په دې معاشره کې، زمنګ د کورونو مشکلات، زمنګ خپل ذاتی مشکلات، زمنګ په دې معاشره کې مشکلات، خاندانی مشکلات، کاروبار کې مشکلات، د ټولو مشکلات حل دا صرف په یو خبره باندې چې تقوا کوي، د الله نه ویریږي، پرهیزګاری اختیار کوي. او مخکې مرته ویلو 13 جمعه کې تقوا اهم تقوا سره ټیک د فرایض مالا کوا، سنن مالا کوا، نوافل مالا کوا، عباداتم کوا. اهم تقوا هغه د حرامو نه ځان ساتلی. حرامو نه ځان نه ساتلې ته ستا مشکل نه حل کیږي. وره ته چرته نشي خلاصېدلې. ټول عمر ته د خېټه په حرام باندې ساتي، حلال به نه ګټي، او بیا به سما مشکل نه حل کیږي. ستا مشکل چرته نشي حل کېدلې سو پورې ته حلال خوړی نه، حرام خوري ته کې چرته ته نشي کامیابېدلې. زمرور دا فائدې ور تقوا یو څوم ذکر کړي او د دې د حاصلولو د پاره د تقوا د حاصلولو د پاره یو بهترین سبب هغه اوس یو میاشت را روانه ده چې رمضان المبارک ورته وایي. پای کې څه کول پکار دي ان شاء الله تعالی آینده جمعه کې به د متعلق بحث ذکر کو چې په دې رمضان کې څه کول پکار دي چې موږ تقوا راشي او رمضان در تقوا د حاصلولو سبب دی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دې لپاره چې تقوا د پکې راشي د رمضان په وجه باندې. لہذا دغی پورا تفصیل ان شاء الله تعالی او پاینده جمعه کې وکړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.